زه به تاسو ته په دغه ویډیو کې پریکټیکل د وړوکي اختر د مونځ طریقه وښایم، د هغې نیت به زه تاسو ته وښایم. کله چې د مونځ وخت داخل شي او امام ودرېږي نو مقتدیان له پکار دی چې نیت په دې طریقه باندې وتړي. 2 رکعاته واجب مونځ کم د وړوکي اختر سره د واړه تکبیرونو په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې رضا خاص خدای تعالی لرم محمدي کعبې شریفې په لورې الله اکبر. دغه تکبیر سره به تاسو چې دی لاسونه اوچت کې امام له خاصم طریقه ودروم. زه په دغه ویډیو کې طریقه چې دی عوامو ته مقتدیانو ته ښایم. نو دغه عوام به چې دی الله اکبر دغه تکبیر سره به لاسونه اوچت کی او هغې نه وروسته به دغه لاسونه چې دی د نامه نه لاندې وتړي. بیا به وایي سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا اله غیرک. دغه ثنا به چې دی هم امام وایي او هم به مقتدیان وایي. هغې نه وروسته به امام وایي چې الله اکبر، نو مقتدیان به چې دی دغه تکبیر سره لاسونه اوچت کی او بیا به دغه لاسونه چې دی په نامه باندې یعنی د نامه نه لاندې نه تړي بلکې دغه تکبیر سره به لاسونه ځوړند وساتي او کم از کم 3 سیکنډه وقفه به راولي. بیا به دویم تکبیر وایي چې الله اکبر، بیا به چې کم از کم 3 سیکنډ وقفه راولي. بیا وایي چې الله اکبر، دا دریم اخري تکبیر و. هغې نه وروسته به لاسونه چې دی د نوم نه لاندې وتړي. امام به چې دی بسم الله خفیه وایي، پټه بې ځان سره وایي. هغې نه وروسته به سورې فاتحه او سورت وایي. که هغه واړه 3 آیاتونه ویلی شي او که غټ لوی یو آیات ویلی شي یا چې د دې نه سوا چې څومره ویلی شي مقتدیانو په دغه دوران کې خاموش وي. هغې نه وروسته به امام چې دی الله اکبر تکبیر سره رکوع ته لاړ شي. رکوع کې به چې 3 ځل تسبیحات وي، سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. به امام ځان سره خفیه وایي او مقتدیان به چې ځان سره خفیه وایي. بیا به چې تکبیر وایي الله اکبر، مقتدیان هم تکبیر وایي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اکبر الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. دین وروسته به بیا امام چې تکبیر وایي چې الله اکبر. دویم رکعت لپاره به ودرېږي او لاسونه به چې دی د نوم نه لاندې وتړي او هغې نه وروسته به امام خفیه بسم الله وایي. مقتدی به خاموش وي. امام به چې دی خفیه بسم الله وایي او بسم الله نه وروسته به سورې فاتحه وایي او سورې فاتحې سره به یو سورت ملګری کړي. کله چې سورت وویلی شي هغې نه وروسته بیا امام وایي چې الله اکبر. مقتدیان به هم ځان سره چې دی الله اکبر وایي او امام سره د مقتدیانو به لاسونه چې دی ځوړند وساتي. بیا به چې 3 سیکنډه وقفه راولي. بیا به چې الله اکبر، بیا به لاسونه چې ځوړند وساتي. بیا به چې الله اکبر، بیا به لاسونه چې ځوړند وساتي. نو چې کله څلورم تکبیر چې الله اکبر، نو په دې دوران کې به چې دی رکوع ته لاړ شي. بیا به سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم دغه تسبیحات وایي. هغې نه وروسته به سمع الله لمن حمده. مقتدیان به چې ربنا لك الحمد، امام چې ځان سره خفیه هم ویلی شي. هغې نه وروسته به امام تکبیر وایي چې الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اکبر الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اکبر. هغې نه وروسته چې کوم تشهد دی التحیات لله والصلوات والطیبات دغه تر هغه اخره پورې هم به امام وایي هم به مقتدیان وایي. هغې نه وروسته به چې دی درود شریف ویلی شي، دعا به ویلی شي. بیا به السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله. نو دا د اختر که لوی اختر وي او که وړوکی اختر وي صرف په نیت کې یا فرق راولی شي. یعنې زه لوی اختر مونځ کوم یا زه وړوکی اختر مونځ کوم، نور طریقه د دواړو یو شی ده. او د دې نه وروسته به امام چې بیا منبر ته وخیږي او خطبه به وکړي.